پر درې موقع باندې دروغ ویل جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې داسې وختونه دي، درې داسې موقع دي چې پر دې حالات کې انسان دروغ ویل هغه ته جایز کیږي، الله ته جایز کړی دي. اول چې کله د انسان څخه خپل ښځه ناراضه وي، خپل کور والا خپل خانه مجن ناراضه وي، کچې دی هغه ته یو دروغ ورته جوړ کی دغه د خوشاله کول لپاره، نو دغه د خاوند لپاره دا دروغ ویل جایز دي. دغه سي د زنان لپاره هم دغه دروغ ویل د خپل خاوند په خاطر باندې دا هم جایز دي چې دا خپل خاوند د ناراضه وي په غوسه ور باندې، نو د خانمې لپاره د زنان لپاره هم د دې خاوند په خلا کولو د دې خوشاله کول لپاره د دې لپاره هم دروغ ویل جایز دي. دویم کچېری د دوه قومونه وي هغه خپل اپاس کې سره اختلافات وي، یو د بل څخه ناراضه وي، نو بدیانی وي سره، نو کچېری ته د خپل ځان یو دروغ سره جوړ کې هغه یو قوم ته ورسي، هغه ته وایي چې د فلانکي قوم سید تعریفونه کول ستاسو لپاره ډیر ښه خبرې کولې، او هغه بل ته ورسي هغه ته وایي چې هغه مخالف فریق تاسو لپاره ښه خبرې کولې، ښه تعریفونه ستاسو کول. دغه خبرې کول دغه وخت د دروغ دوه قومو په مابینځ کې سولې لپاره، دوه قومونه سره جوړولو لپاره د دروغ ویل دا جایز دي. درېیم هغه موقع ده چې د جنگ په حالت کې، جنگ معنا دوکه، جنگ نوم د دوکې دی، چې کله مسلمانان د کفارو سره د جنگ معامله راسي، نو په جنگ کې یو ځای ټاکل چې دا ځکه مرتاس جنگ سره کو بیا لار بدلول، دوکه ورکول غیر مسلمانانو ته، دغه د مسلمانانو لپاره دا شی هم جایز دی. په دې کې هم دروغ ویل د جنگ په حالت کې د کفار د شکست ورکولو په خاطر باندې دا هم جایز دی. نو دا حدیث شریف در سره شیر کړئ. جزاکم الله خیرا.